یوه سیټ کې که چیرې د صفر څخه نیولې تر 5 پورې عناصر پکښې کې وي 0 1 2 3 4 5 څو دغه کارډینلټي یې څو ده 6 راځي هغه تعداد د عناصرو ته کارډینلټي ویل کېږي او دا موږ تاسې په ویکټور کې مو ویلي وو اول ته سر مو شو څه نوی راغلی نو set cardinality why که چیرې the cardinality of a set is the number of elements in a set هغه تعداد د عناصرو ته د یو سیټ ویل کېږي دا سیټ کارډینلټي او د دې شکل په واسطه باندې موږ کولی شو چې دغه یې کړو مشخص یې کړو د دې علامې په واسطه باندې اگزامپل یا مثال یې دا دی چې مثلا په ار کې 1 2 3 4 5 دغه عناصر پکښې کې دي نو کارډینلټي یې مساوي کېږي په 5 باندې صحیح دی ورپسې د دې کارډینلټي مساوي کېږي په 0 باندې د خالي سیټ کارډینلټي مساوي کېږي په 0 باندې ورپسې که چیرې اس دا رقم دغه عناصر پکښې کې وي نو بیا کارډینلټي مساوي کېږي په 4 باندې چې دا 1 دی دا 2 دی دا 3 دی او دا د خالي سیټ علامه چې ده دا خپله د دې یو عنصر دی یا الیمنټ یې دی نو مساوي کېږي په 4 باندې This is the same notation used for vector length in geometry د vector length لپاره موږ تاسو دا دغه استفاده کوله دا علامه مو استفاده کوله A set with one element is sometimes called a singleton set که چیرې په یو سیټ کښې په یو وخت یوازې یو الیمنټ پکښې کې موجود وي هغه د سینګلټن سیټ په نوم باندې یادېږي ورپسې راځو پاور سیټس 1 که چیرې یو سیټ راکول سوی وي اس مساوي کېږي په 0 1 باندې what are the possible subsets of s مثلا 0 او 1 په یو سیټ کې مثلا موجود دي 0 او 1 د دې پاسیبل دغه فرعي سیټونه یې څه دي څو دوه په طاقت n دوه په طاقت n څخه هدف ده چې n چې دی n په دې ځای کې دغه شمېر ته ویل کېږي د عناصرو شمېر ته ویل کېږي یا د الیمنټ شمېر ته ویل کېږي نو په دې ځای کې اول د واره خالي سیټ خو موږ تاسو پوهېږو چې دا فرعي سیټ دی او دا یو سیټ دی ورپسې دا بل سیټ دی مثلا دا بل فرعي سیټ دی او دا هم بل فرعي سیټ دی پر دې رقم باندې کولی شو چې فرعي سیټونه یې جوړ کړو The power set of S written as P of S is the set of ورپسې پاور سیټس د سیټ پاور ټول عمر موږ تاسې د سیټ پاور چې پیدا کوو 2 په طاقت د n باندې n مساوي کېږي د هغه سیټ د عناصرو تعداد ته ویل کېږي په دې ځای کې د دې سیټ د عناصرو تعداد مساوي کېږي په 3 باندې نو د دې پاور سیټ چې دی هغه مساوي کېږي په 2 په طاقت د 3 یا مساوي کېږي په 8 باندې 0 یې یو په اصطلاح باندې سب سیټ راځي یو یې بل سب سیټ راځي 2 بل سب سیټ راځي دغه په ترتیب سره تر دې ځای پورې نو پاور اف ټي مساوي کېږي په 8 باندې او لینک د دې د ټي دا چې دی هغه مساوي کېږي په 3 باندې یا نمبر اف الیمنټس یا کارډینلټي مساوي کېږي په 3 باندې ورپسې ښه دغه نوټیشن دی 2 په طاقت د n باندې اوس که چیرې وایي موږ د خالي سیټ دغه پیدا کوو کارډینلټي پیدا کوو هغه مساوي کېږي په 0 باندې او که پی اف خالي سیټ پاور د خالي سیټ دا که چیرې پیدا کوو هغه مساوي کېږي په 1 باندې صحیح دی په دې خاطر باندې چې خالي سیټ دا خپل په ځان کې یو فرعي سیټ دی د یو بل سیټ او ورپسې کارټیژن پروډکټ دا به شاید پوهېږي ټول کنه د سره تر اخره پورې ټول په دې باندې پوهېږي چې ګرسره سیټ دی کارټیژن پروډکټ که چیرې موږ تاسې 2 سیټه ولرو A او B د A او B د سیټونو د عناصرو ضرب چې موږ تاسې یو ریزلټ یا یو نتیجه راباسو و دې ته کارټیژن پروډکټ ویل کېږي مثلا که چیرې A x B یا A ضرب B که چیرې A یو سیټ وي او B بل سیټ وي مثلا دا A یو سیټ دی او دا مو هم بل سیټ دی A 0 صحیح دی ورپسې A یو دا دوهم عنصر ورپسې B 0 صحیح دی دا هم B 0 او B یو دا هم بل عنصر نو دې ته کارټیژن پروډکټ ویل کېږي چې د دواړو سیټونو ټول الیمنټ سره ضرب په خپل ځان